Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum granu malguru. MR Pakistan Pashto Learning Channel again with another informative video of Microsoft Excel. په Microsoft Excel کې چیک باکس په تاسو څنګه پورت کوئ څنګه بلګوئ د ډیمو د تاسو وګورئ چې دا څنګه کلیک کما دا ټیک آن کما ټرو راشي او کلر چې کوم دی هم چینج شي دلته چې زه ټیک آن کما کلر هم چینج شي ټرو هم راشي که زه دوباره دا چیک لري کما هغه فالس راشي او بیا چې کوم دی کلر هم چینج شي راځو دا څنګه کیږي دا نن زده کوو ډیمو طرف ته راځو دلته کې چې کله موږ راشو نو دا یاد وساتئ چې دلته کې دا ډیولپر ټیب چې کوم دی نو دا بای ډیفالت چې کوم دی دا ویزیبل نه وي نو که چاته ویزیبل نه وي تاسو به داسې کار وکړئ چې فایل ته به راشئ او د فایل نه بعد به راشئ د آپشن ته هغې نه بعد به د کسټمایز ریبن ته راشئ چې کله تاسو کسټمایز ریبن ته راشئ نو دې ځای کې دا ډیولپر ته دا چیک زموږ آن دی نو ځکه هلته شو کېږي که دا چیک تاسو آن نه وي نو دا به چیک تاسو به کلیک کړئ تاسو ته به دا هلته کې بیا ویزیبل شي دا به آن شي کلیر شو ډیولپر ټیب چې کوم دی نو دا اوس آن دی دلته کې دا انزرټ په تاسو کلیک کړئ د انزرټ سره به دا دې ځای کې دا ټیک چې شوی دی دې تاسو ودرېږئ که نه دا چیک باکس فارم کنټرول دا ورته راشي دا به تاسو کلیک کړئ چې کله کلیک کړئ نو دا به دې ځای کې د دې لیفټ سره به تاسو داسې ډریګ کړئ ډریګ شو اوس د دې به لږ غونتې داسې په سنټر باندې دا وساتئ دا چیک چې کوم دی که نه دا چې کوم داسې خالی دی دا په سنټر باندې وساتئ او دا چیک باکس چې کوم منشن شوی دی دا به دې ځای کې ډبل کلیک کړئ او د کیبورډ نه به ډیلیټ واخلئ دا به د کمپلیټ ریموو شي جسټ چې کوم دی نو هغه به پاتې شي دغه چیک باکس دغه آیکن به پاتې شي کلیر شو دلته کې به بیا ودرېږئ او دا خو چونکې موږ د دې ټول لپاره اپلای کوو دا په سنټر باندې شو دا چې پلس غوندې نشان شو که نه دا به تاسو هسې ډریګ کړئ داسې څنګه ډریګ کړئ داسې دا چیک باکس چې کوم دی که دا ټولو ته دا پټ شو او دا ویزیبل شو صحیح شو اوس مزید دی خوا وګورئ ښه اوس دا چیکس تاسو وګورئ که نه دا زه کلیک کوم دا چیک ورته کېږي صحیح شو اوس زه به ده ووایم که نه چې لکه څنګه موږ دلته کې په ډیمو کې کړي دي که نه چې څنګه دلته کې راغلي دی دا ټرو او فالس څنګه راځي دې ته اوس ګوره ډیمو ته بیا ګوره ښه داسې به وکړئ چې دا چیکس چې کوم دی داسې دا لاس ته نښه چې دا فنګر غوندې په دې به رایټ کلیک کړئ چې رایټ کلیک کړئ نو فارمیټ کنټرول ته به تاسو راکوز شئ ټیک شو چې کله فارمیټ کنټرول ته راشي نو دا سیل لینک چې کوم دی که دې ځای کې به کرسر ودروئ او دې سره چې کوم دا لیفټ سایډ ته چې کوم سیل دی دا به سره په لینک کې واخله لینک کې دا دې راغی اوکې شو ټیک شو همدا اوس ګورئ چې دا څنګه کلیک کوم دې سره به اوس هغه ټرو او فالس راځي صحیح شو دا به ټول دپاره بیل بیل تاسو اخلئ د دې دپاره اوس راځو دلته دې دپاره اخلو بیا رایټ کلیک کړئ بیا فارمیټ کنټرول ته راشئ بیا لینک نو کوم لینک دی دا سیل دی دا بیا اوکې کړئ بیا دا شانتې نیکسټ ون چې کوم دی د دې دپاره دا به سپریټ د هر یو دپاره خپل خپل لینک تاسو اخلئ دا اوکې شو او دلته راشئ دا رایټ کلیک شو دا فارمیټ کنټرول شو دا سیل لینک او دې سره دا لینک شو اوکې شو دا اوس ګوره دا ټول چیک باکس وګوره تاسې دا اوس ټولو ته راځي که فرض که انکیس دا ریموو کېږي که نه نو دا بیا فالس راځي اوس ګوره ښه په دې باندې کنډیشنل فارمیټینګ څنګه اپلای کېږي دا ټول سلیکشن واخلئ د هوم ته راشئ د دې هوم نه چې کوم دی دې ته کلر ورکړئ ریډ ریډ ځکه ورکوم چې کله دا اوکې راځي دا بیا ماته ګرین کېږي کلیر شو دې سیلس کې ودرېږئ کنډیشنل فارمیټینګ ته راشئ د دې نه راشئ نیو رولس ته په نیو رولس کې راشئ یوز ا فارمولا ټو ډیټرماین وچ سیلس ټو فارمیټ دا کلیک کړئ دلته کې کرسر ودروئ او دا فالس چې کوم منشن شوی دی پکې دا سیلس چې کوم دی دا دلته ورکړئ او دې ځای کې ایکول ورکړئ او دې ځای کې ورته ټرو ولیکئ اوکې شو او د دې فارمیټ نه راشئ دې نه تاسو کلر ورکړئ دا فارمیټ کلیک کړئ دې فیل ته راشئ او دې نه دا ګرین کلر والی د دې مطلب دا دی چې که دا لینک چې کوم ورکړی دا سیل دا ماته ټرو راځي نو ماته کلر بیا ګرین راکوه د دې فارمیټ نه چې مونږ کوم ورکړو او دا اوکې کړئ دلته اوس ګورئ ښه چې دا زه څنګه کلیک کوم نو ماته به اټومیټیکلي چې دا زه کلیک کوم نو ماته کلر ګرین شو ټرو شو دا بیا وګورئ بیا دوباره ورته وګورئ صحیح شو اوس دا بیا په دې نور سیلز باندې څنګه اپلای کېږي
دې ته اوس ګورئ تاسو به راشئ کنډیشنل فارمیټینګ ته د هغې نه به راشئ بیا مینیج رولز ته چې مینیج رولز ته راشئ که نه نو په دې ځای کې به دا کرنټ سلیکشن په ځای باندې به دس ورک شیټ ورکړئ او دا چې کوم دی که نه دا به ډبل کلیک کړئ چې ډبل کلیک کړئ نو دې ځای کې به ودرېږي دا به داسې سلیکشن کې والي او دا به کمپلیټ ورته د دې سلیکشن ورکړي د ټول سیلز دا اوکې شو او دا ایډیټ رولز ته چې راشئ که نه نو د دې 6 نه مخکې چې کوم دا ډالر ساین به د دې نه ریموف کړي اوکې شو یو ډالر ساین مې پرېښوده ښه دا ډالر ساین په دې باندې که تاسو ځان پوهول غواړئ نو دا اپسولوټ سیلز کې او په ریلیټیو سیلز ریفرنس کې راځي په دې باندې الریډي زموږ ویډیو اپلوډډ پرته ده په MR پاکستان پښتو لرننګ چینل باندې تاسو هغه وګورئ تاسو به د ډالر ساین په کمپلیټ کانسپټ باندې پوه شئ دا به اوکې کې دا هم اوکې کې دلته اوس ګورئ دا په ټول باندې اپلای شو که دا چیک ورکوم هماغه شانتي ګرین به راځي دلته وګورئ دا واپس انچیک کوم ریډ به راځي فالس به راځي دا چیک باکس چې تاسو سره ډیټا په لارج کوانټیټي کې وي نو تاسو نه به بیا هغه هېرېږي نه چې کوم ټو ډو لیست دی هغه تاسو ډن کې هغه وشي تاسو به دې ځای نه هغه چیک چې کوم دی آن کوئ آف کوئ ډېره مننه MR پاکستان پښتو لرننګ چینل ویژن دا دی چې تاسو ته په سمپل لینګویج کې انفارمیټیو ویډیوز راوړي ښاد و آباد اوسئ الله پامان السلام علیکم